فوزیه احمدزی ولې خپل ځان طالبانو ته لوڅ کړو؟ په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکولو نه مخکې باید ووایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. فوزیه احمدزی طالبانو ته څه جواب لري؟ په دې ویډیو کې پوره معلومات وګورئ او د ویډیو تر اخر تر پایه ورسره اوسئ. مننه. کولراډو ته غرونو ته هلته به نور هم درته درو به یې ښیم راسم زه څومره ازاده یم، زه څومره چکر وکړم. نو طالب خو ماته څه نه دي ویلي، د هغه پلار هم ماته څه نسي ویلی. طالب مړ که چې سبا دې که طالب ژوندی پرېږدي سبا دې زوی درته غوي په مدرسه کې په مسجد کې. That's it. انشاءالله طالبان راتلونکي دی اول به تا په دار کو سید ما پسې امریکا ته راسي. دوی وایي مرګ په امریکا بیا وژني افغان بچی. وایي انشاءالله طالبان راتلونکي دی اول به تا په دار کو. ښه سید ما په دار کړه، زه په دار سم، زه مړه سم، طالب زه مړه سم. دې بې غیرته بچي ته ګوره، طالب څه سپی ده. زه خو لاړم اوس ښایسته یوګا ته. هلته جنکیانو وړکي وړکي نیکرونه اغوستي وو، وړکي وړکي سپورټس برای اغوستې ولې. We did a yoga for 1 hour. سړیانه مو ښځې مو ولې. زه خو ازاده یم. که امریکا کې که اسمان کې به مرګ به د طالب د لاسه د طالب د الله په لاس خو د ډېر بې ګناهو خلکو مرګ د طالب په لاس کې نور دیت شي نه. دغه چې وایي ستا یادونه د امریکا کې وي په اسمان کې وي مرګ به د طالب د لاسه وي انشاءالله. نو د ډېرو بې ګناه خلکو د طالب له لاسه مرګ ده. دې کې خو دا خو کومه د افتخار خبره نه ده. طالب خو دا نسم ویلی چې او یو نفر ته د هارت ترانسپلانټ ضرورت و طالب زړه ور واچو، او یو نفر لاس ماتو طالب لاس ور جوړ کړ، او د یو طالب چې دا سټیم سیل ایجاد کړي دي، او طالب وښودل چې دغه د نوټو کارډ څه فنکشن ده، او نن طالب سپوږمۍ ته وخته، او نن طالب یو ښه طیاره جوړه کړه. ته پوهېږې نن طالب یو نوی د عمارتانو ډیزاین جوړ کړ. نو د طالب خو همدغه کسب ده. نو طالب چې د کسب کونه ورکولو کې مرګونو کې اول نمره نه وي نو هغه خو طالب ده نه. پوه شوې؟ یوګې ته لاړم ښایسته. نو زه په تاسې سپی هسې راځم. زه ولې خپل زه ګوره ښه what I'm gonna do زه خو ګوره لا سویمینګ پول ته هم ځم. پوهېږې که نه سویمینګ پول کې ښایسته د سویمینګ کاسټیوم اغوندم.